درې نیم کاله کېږي زما زوی شهید دی آخر هم یو توقع مې ورته پوره نه کړله نه مې ورته کوژده وکړو نه واده چې دې زموږ ملک نه جنګ بس ختم کړي امن راولي بس زه خو دې په سپینه کې راوشرمولم پوډري شلمه دا نورو کورونه مه ورانوه کونړ سیند مې مسؤل پاکستان ته روان دی هلمند سیند مې ایران ته روان دی جوړ کړئ خدای په خاطر افغانستان ته بنیادي خدمت وکړئ ځوانان هم خو خلاص کړلو زما مشره زوی بې تعلیمه پاتې شو لا چپ لاس ښي لاس یې نه پېژندلو بیچاره به ما سره مزدوري کو صاحبه زه خپله تعمیراتي رنګمال یم دا زوی مې نیم مکمل رنګمالي کار یې مې زده کړی و خو زما د زوی جان وطن سره ملي بیرغ سره ډېر شوق او ما ورته ډېر ویل زوی حالات اضطراري دي ماشومې خیر دی ته لا ځوانۍ ته نه رسېدلی 17 کاله یې عمر و هغه مې وظیفې ته لاړه په خپل خواښه زما هم خوښه وه باعزه زویه چې ته دومره ما ته قناعت راکړې وطن ساتل فرض دي هغه هم ولېږلو اردو ته صاحب هغه بس قسمت کار وګوره هغې برخه هلمند ته ورسېدو سنګین ولسوالۍ ته یې ورکړو هغې سره ژوند وفا ونه کړلو هغه هلته شهید شو چې کله ما هغې شهیدګي نه واورېدل په هماغه ورځ بدبخته شلمه پوډري شلمه تر اوسه پورې 3 نیم کاله کېږي زما زوی شهید دی زه په پوډر اغوښتی یم زه ډېر د بدې ورځې نه اغوښتی یم زوی مې بې سواد بې تعلیمه آخر هم یو توقع مې ورته پوره نه کړله نه مې ورته کوژده وکړو نه واده هلک مې شهید شو پاکې پروردګار دې د خیره زموږ ملک کې سوله راولي ارامي زما کور وران شو خالق پروردګار دی د یو افغان کور نه ورانوي کم از کم جمله مسلمانانو باندې د الله رحم غواړم په افغانستان باندې بېنهایت ډېر غواړم دولت نه مې دغه غوښتنه ده خصوصا باچا صاحب نه د مشران نه چې دې زموږ ملک نه جنګ بس ختم کړي امن راولي بس په پوډري ځان تلی ما ووټ ورکړی لورانو مې ورکړی ښځې مې ورکړی موږ ووټ دې په خاطر ورکوو زموږ پښتون باچا دی پوهه یې ډېره ده زه به پوهې هغې ته ووایم چې زما ملک ته یو بنیادي خدمت وکړي دومره سیندونو کې ته مانه تاجکستان او ازبکستان فرق تېری خیر دی که پوډري یم هر کال زما سرمایه تاجکستان او ازبکستان اخلي ولې اخلي کونړ سیند مې مسؤل پاکستان ته روان دی هلمند سیند مې ایران ته روان دی جوړ کړئ خدای په خاطر افغانستان ته بنیادي خدمت وکړئ ځوانان هم خو خلاص کړلو ځوانان هم ریبل کېږي په مقابل کې یو خدمت ترېنه وغواړئ نه مې دی په کار داسې فرق زما هغه ټول مشران نه خواهش دی چې زما ملک ته که خدمت کوي یا نه کوي اول دې جنگ ته پای ټکی کېږي دا جنگ ختم کړي بس دی زما زړه وسوځېدو دا نور هم زما بچي دي زه خو دې په سپینه کې راوشرمولم پوډري شلمه دا نورو کورونه مه ورانوه خالق پروردګار افغانانو باندې رحم وکړه